السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي چې د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده وات از د کلر کوډ فار الکتریکل وایر. نو دوستانو اول راځو الکتریسيټي ته، یعنی برېښنا ته. عموما موږ درې قسمه برېښناګانې لرو چې د دې څخه استفاده کوو، او د دې هرې برېښنا لپاره په سټنډرډ لیول باندې په سټنډرډ سطح باندې مختلف رنګونه ویرونه انتخاب شوي دي. زه غواړم په دې هکله ستاسو سره مختصر او عمومي معلومات شریک کړم، ترڅو تاسو ته ګټه او استفاده وکړئ او په اسانۍ سره وکولی شئ په هغه صورت کې چې کله تاسو فټینګونه کوئ په خپلو کورونو کې یا په نورو ځایونو کې چې د دغه ویرونو څخه تاسو کلونه انتخاب کوئ او سلیکې کوئ، ترڅو تاسو په اسانۍ سره وکولی شئ فاز او نیوټرل، یعنی ګرم او یخ، او پازیټیو او نیگیټیو، مثبت او منفي، او داسې ارت او ګراوندینګ دا وپیژنئ. دوستانو راځو اول لین ولټیج ته. لین ولټیج عبارت د سپاسه بر څخه دی چې په دې کې 15 تارونه کنیکشن کیږي، نصب کیږي. دوستانو په دې کې 3 فازه موجود وي او یو نیوټرل او یو ورسره ارت موجود وي. د دې د ولټ اندازه د 400 نیولې تر 450 ولټ پورې وي. په دې کې مختلف کلر کوډونه ویرونه نصب کیږي. دوستانو اول پاز ته یعنی ګرم ته سور ویر نصب کیږي، دوهم پاز ته بلو یعنی ابي ویر نصب کیږي، او دریم پاز ته یلو یعنی زیړ ویر نصب کیږي، نیوټرل ته بلیک ویر نصب کیږي، او ارت ته تک شین یا شین وی زیړه لیکب کیوي ورته نصب او کنیکشن کیږي. نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسو کولی شئ لین ولټیج چې سپاسه بر دی دا 15 قسمه ویرونه چې سټنډرډ لیول مطابق دی ورته نصب او کنیکشن کوي. دوهم راځو دوستانو پاز ولټیج ته چې دې ته سنگل پیز برق ویل کیږي. د دې د ولټ اندازه د 200 نیولې تر 250 پورې د دې د ولټ اندازه ده. دې ته عموما 3 قسمه ویرونه چې دا کنیکشن کیږي ورته نصب کیږي، چې پاز ته ګرم ته دوستانو ریډ نصب کیږي، سور نصب کیږي، نیوټرل ته بلیک نصب کیږي، تور نصب کیږي، او ارت ته دوستانو شینوي یا شینوي په دې کې زیګل لیکوي ورته نصب او کنیکشن کیږي. او دریم راځو ډیسی ولټیج ته چې دې ته عموما 3 قسمه ویرونه کنیکشن کیږي. پازیټیو ته مثبت دی ریډ سور نصب کیږي، او نیگیټیو ته منفي ته بلیک نصب کیږي، تور نصب کیږي، او ورسره ارت ته شینی یا شینوي په دې کې زیړه لیکوي ورته نصب او کنیکشن کیږي. نو د سټنډرډ لیول مخې دوستانو چې کوم دې ته ویرونه انتخاب شوي دي 3 قسمه برېښناګانو ته تاسو ته ما ذکر کړل. الله تعالی دې وکړي چې تاسو د توجه او د استفادې وړ ګرځېدلي وي. نو دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده که زما چینل مو نه وي سبسکرایب کړی د سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ. دوستانو د توجه او لیدو څخه مو یو نړۍ مننه. السلام علیکم.